السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته یو ډېر ښایسته طریقه در زده کوم. که چېرته تاسو چا سره میسیج کول غواړئ په بله ژبه، یو څه نه څه هغه ژبه تاسو زده وي، خو بیا هم تاسو یو ټرانسلیټ ته ضرورت لرئ، یعنې په پښتو کې تاسو میسیج لیکل غواړئ، هغه یو بټن سره به ستاسو هغه پښتو میسیج انګلیش ته اوړي، ډایرکټ یې سینډ کولی شئ. دغه شان که چېرته تاسو ته په انګلیش کې میسیج راشي، هغه انګلیش میسیج په هغه بټن سره تاسو ډایرکټ لکه ستاسو ټایم به زیات نه پرې لګي، ډایرکټ یې تاسو هغه ټرانسلیټ کولی شئ ستاسو د خپلې خوښې ژبې ته. تېره شوې ویډیو کې ما تاسو ته یو طریقه در زده کړې وه، دلته کې به دا ویډیو تاسو کتلی شئ. دغه شان تاسو نوره څه طریقې زده کول غواړئ، نو تاسو زموږ پیج کې، زموږ یوټیوب چینل کې د ویډیوانې کتلی شئ. هر رنګ طریقې په باره کې موږ ویډیوانې جوړې کړي دي. نو اول تاسو زموږ چینل یا پیج کې هغه ویډیوانې ګورئ. که چېرته داسې طریقه نه شوه میلاو درته پکې، نو بیا تاسو موږ ته کمنټ کوئ یا میسیج کوئ، نو موږ به انشاءالله په هغې باندې ویډیو درته جوړوو. خو نن تاسو ته خو ما وویل چې کومه طریقه در زده کومو، ویډیو ته راخیره وګورئ. ګورئ موږ تاسو به دا طریقه زده کوو. دا یو اپلیکیشن دی، دا تاسو ګورئ د دې اپلیکیشن دا نام دی. په دې کې به تاسو ته ایډ راځي. که چېرته تاسو ته په ډسکرپشن یا اولني کمنټ لینک څخه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو تاسو ته بیا دوستانو د دې کوم ایډ چې کوم وي په هغه ایپ کې، نو داسې ایپ به زه تاسو ته در کوم چې په هغې کې به تاسو ته ایډ نه راځي. د دې اپلیکیشن ان کولو سره یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ، بیا به دلته کې تاسو ته داسې اپشن راشي. اوس دلته کې ګورئ تاسو ته یو بټن درکوي. د دې بټن وهلو سره به دوستانو دلته کې تاسو ته دا دوه اپشن راشي. ګورئ دلته کې به تاسو په دې اولني اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته کې تاسو ته د همدې اپلیکیشن نام راځي، لوډینګ به کوي. لوډینګ وروسته به د دې اپلیکیشن همدا اپلیکیشن چې کوم دی دا موږ چیک کړو. بیا به چې کوم دی دوستانو دلته کې د دې هغه چې کوم دی دا بټن به تاسو آن کړئ. بیرته به راشئ همدې اپلیکیشن ته. ګورئ دا سور نشان چې کوم و په دې باندې هغه ختم شو. اوس دلته کې په دوهم اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې دوستانو ډاونلوډ ایپس یا همدې ایپ نام دلته کې که چېرته تاسو ته راشي، بعضې موبایلو کې راځي، لکه څنګه چې دلته کې تاسو ته ښکاري، په دې همدې نام باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې دا اپشن آن کړئ. کیدای شي تاسو ته یو وارننګ راشي، هغه به ټیک مارک کړئ. هغې وروسته یو څو سیکنډ وروسته به تاسو په اوکې باندې کلیک کوئ. هر یو طریقه چې زه تاسو ته در زده کوم، A to Z در زده کوم چې تاسو په صحیح طریقې سره پرې پوه شئ. نو دلته کې بیا ستاسو بټن زیات شي. اوس دلته کې مونږ غواړو چې دلته کې ګورئ دوستانو په دې ځای کې به تاسو غواړو زموږ پښتو ژبه دو انګلیش باندې چا سره مونږ میسیج کول غواړو، نو دلته کې به تاسو خپله ژبه سلیکټ کړئ. څنګه به سلیکټ کوئ، دلته کې به په دې باندې مو چې کله کلیک وکړو، لاندې به تاسو دې کې خپله ژبه چې کوم وي، مطلب پښتو دو، نو پښتو مو سلیکټ کړه. په دې بل کې انګلیش شو. اوس بیرته له دې ځای څخه وځو. زموږ ګورئ زموږ په موبایل کې یو بټن زیات شو. اوس ورځو مونږ میسنجر ته. په میسنجر کې دوستانو کله چې تاسو چا سره میسیج کول غواړئ، مثلا دلته کې تاسو ګورئ دا مو ولیکلو، دا بټن به راوړئ، په دې باندې به پرېږدئ، نو هغه به ډایرکټ انګلیش ته اوړي. بیا تاسو هغه سینډ کوئ. اوس که هغې ځای نه تاسو ته یو میسیج راشي، نو تاسو به څنګه کوئ، همدا بټن به راوړئ، په هغه میسیج باندې به پرېږدئ. په هغه میسیج باندې پرېښودو سره به ستاسو د هغه کس چې کوم تاسو ته په انګلیش باندې تاسو سره میسیج کوي، د هغې په میسیج باندې تاسو دا بټن پرېښودو په دې طریقې سره، نو ستاسو هغه میسیج به پښتو ته واوړي. بیا د هغه میسیج چې کله تاسو پوه شئ چې دی مونږ ته دا ووایئ،
دا وویل نو تاسو به ورته د هغه جواب په پښتو کې ولیکئ. هغې وروسته به دا بټن راوړئ په دې باندې پرېږدئ. پښتو داسې طریقې سره وي چې نو تاسو به حتما داسې طریقې سره لیکئ چې مطلب مې دا ده چې صحیح طریقې سره ولیکئ. لکه اوس دلته کې ما یو حرف غلطي کړې وه. ګوره دا به حین چې کوم دی هغې سره لیکو زه ها یم. نو اوس په دې طریقې سره مو پښتو کې چې ولیکل دا بټن مو راوړو په دې باندې مو پرېښودو دا به انګلیش ته راشي. بیا به تاسو سینډ کړئ. اوس له هغې ځای څخه یا تاسو ته داسې میسیج راشي لکه اوس تاسو د میسیج کې چې ګورئ چې انګلیش میسیج دی هغه کس تاسو ته ورغلو نو تاسو د بټن راوړئ په هغه باندې پرېږدئ نو ستاسو هغه میسیج به په دې طریقې سره اوړي. ګورئ دوستانو که چېرته تاسو غواړئ همدارنګه نوره ښایسته طریقې زده کړئ نو د دې لپاره زمونږ کوم پیج چې دی ورسره زمونږ یوټیوب چینل دا در سره لایک یعنې فلاو کړئ، لایک یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. در سره د ویډیو هم له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ تر څو زمونږ نوره ویډیوانې هم تاسو ته در ورسیږي. نو که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لیاره په امان.